کم یو کس چې په یو لوی پریشانۍ او په یو لوی مصیبت کې ګیر شوی وي نو هغه که دا وظیفه شروع وکړي نو انشاءالله چې زر تر زره به رب العالمین د هغې پریشانۍ او د هغې مشکل نه خلاص کړي. وظیفې انتهایی اسانه ده. استغفر الله ربي واتوب الیه. د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیمه. زموږ عزتمندو په دنیا کې انسان اوسیږي نو د قسمه حالاتو سره مخامخ کیږي. کله په یو حالت راځي، کله بل حالت راځي. لیکن یا ساتي ګوري دا ټول امتحانات وي د کې رب العالمین د بنده امتحان کوي چې آیا په دې امتحاناتو کې دا بنده زمانه شکوي کوي، ګلې کوي کنه دا بنده صبر کوي. نو ډیر زیات کسان وي چې په دې امتحاناتو کې پیل شي هغوی د الله جل جلاله نه ګلې وکړي، شکوي وکړي، او ډیر کسان داسې وي چې هغوی رب العالمین ته آواز وکړي. د هغوی عقیده دا وي کوم ذات چې په موږ باندې دغه مصیبت، مشکل او پریشاني راوستله هغه ذات د دې خبرې قدرت هم لري چې دا مشکل، مصیبت او پریشاني به رب العالمین زموږ نه ختمه کړي. دی وجنه بیا صرف او صرف الله جل جلاله ته آواز کول پکار دی. د الله جل جلاله نه علاوه بل چاته آواز کول نه دی پکار. استغفر الله ربي واتوب الیه یو داسې مبارکه وظیفه ده. د دې وظیفې د فواید او برکاتو نه هغه خلک خبر دي چې دا وظیفه کړې ده. یو انسان ډېر سخت پریشان دی، ډېر سخت غمجن دی، هیڅ سکون هغه ته نه میلاویږي. که دا وظیفه شروع وکړي نو انشاءالله چې د زړه سکون ورته میلاو شي، پریشاني او مشکلات به رب العالمین ختم کړي. که روزي د لنډه تنګه ده او د رزق د لاسه ډېر سخت پریشان راغلی، استغفر الله ربي واتوب الیه که دا وظیفه شروع وکړي نو انشاءالله چې زر تر زره به رب العالمین روزي به دې انتهایی پراخه کړي. دین علاوه ستاسو په کور کې دننه ګریلو اختلافات دي، یعنی ستاسو د کور دننه اختلافات دي او د هغې د لاسه ډېر سخت پریشان راغلی نو استغفر الله ربي واتوب الیه وظیفه راونیسه. انشاءالله تمام اختلافات به رب العالمین غیبي طور سره ختم کړي او تمام پریشانۍ به هم رب العالمین ختم کړي او الله جل جلاله به تاسو سره غیبي امداد کوي. نو که هر قسم پریشانی، هر قسم مشکل وي، هر قسم مصیبت وي، مشکل وي، د هغې دپاره که دا وظیفه راونیسئ نو انشاءالله ډېر زیات عجیب او غریب فواید او برکات به حاصلېږي. نو راځئ د وظیفې کولو طریقه درته ښیمه. طریقه د وظیفې کولو انتهایی اسانه ده. د وظیفې کولو طریقه دا ده چې 3 شپې به دا وظیفه مکمل پابندۍ سره کوئ. 3 شپې او په 3 شپو کې به انشاءالله چې ستاسو څونه مشکلات وي، پریشانۍ، رب العالمین به هغه تمام پریشانۍ او هغه تمام مشکلات به رب العالمین زر تر زره ختم کړي. یو شپه د ماسخوتن د مازدونه پس به کښېنئ او 3000 کرته به دا وظیفه وکړي. استغفر الله ربي واتوب الیه، استغفر الله ربي واتوب الیه. 3000 کرته به په داسې طریقې سره ووایئ. زر به نه وي لکه بعضې کسانو ته مونږ ورکړو وظیفه نو هغه وایي استغفر الله ربي واتوب الیه، استغفر الله ربي واتوب الیه. نه دغسې مه کوه. دا د وظیفې کولو آداب نه دي. آداب دا دي چې کله درته ما درکړه وظیفه نو او کم ټیم درته هماغه ټیم کې هماغې طریقې سره وکړه. دا به د ماسخوتن د لمانځه نه پس یو ځان له ځای کې کښېنې هغه ځای کې چې تا سره څوک بیا خبرې اترې نه کوي یا ستا ذهن بل طرف ته نه ځي، په هغه ځای کې کښېنه او دا وظیفه 3000 کرته وکړه. استغفر الله ربي واتوب الیه. او کله چې دا وظیفه کې خپل حاجت ته ذهن کې حاضر ساته، یا الله زما دا پلانکي مشکل دی، دا پلانکي مشکل ماله ختم کړي. دغه رنګې یو ورځ دې وکړله، بیا د هغې نه پس چې کله دا وظیفه وشي مخکې وروسته 3 کرته درود شریف وایه او په میاشت کې 3000 کرته استغفر الله ربي واتوب الیه وایه. کله چې د 3 ورځې دا وظیفه وکړه نو د هر کرت کولو نه پس به یعنې 3000 د وکړله یو شپه نو بیا به لاس اوچت کړي او د الله جل جلاله نه به سوال وکړي یا الله زما دغه پلانکې حاجت ته پوره کړي، یا الله دغه پلانکې مسله ده، مشکل دی ماته، دغه مشکل زما ختم کړي، یا الله په ډېر لوی غم کې، په ډېر لوی مصیبت کې مبتلا یم، زما دا مصیبت او دا غم غیبي امداد را سره وکړه او زما دا ټول مصیبتونه او غمونه ختم کړي. انشاءالله چې د کم حاجت دپاره د همدا وظیفه راونیوله رب العالمین به زر تر زره حاجت هم پوره کړي، مشکلات پریشانۍ وي
بند لارې وي وغیره د هر قسم بندش دپاره د هر څه دپاره دا وظیفه بالکل تاسو کولی شئ. کامل یقین او په اخلاص سره یې وکړئ، ډېر زیات عجیب او غریب فواید تاسو به په خپلو سترګو باندې ووینئ. نو محترمو دا یو ډیره زیاته مبارکه او ډیره زیاته مفیده وظیفه ده. نو دا وظیفه بالکل تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی، هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستلی شي.